Hello dear friends, hope you are doing well and great. سلامونه نیکې هیلې احترامات مو یو ځل بیا در سره قبول کړئ. هیله ده چې د صحت و عافیت جامې به مو پر تن اوسیږي. یو ځل بیا درته په هوپ انګلیش اکیډمي کې هرکلی وایو، ښه راغلاست وایو. هیله ده چې د نوي درس لپاره چمتو اوسئ. لکه څنګه چې موږ تاسو د بګنر ون په 55 نمبر درس کې درې برخې د پریپوزیشن ویلې، نو هغه پای ته ورسېدل. نن موږ تاسو راګرځو د بګنر ون کلاس 55 نمبر درس ته. په دغه 55 نمبر درس کې موږ تاسو د پارټس اف سپیچ یوه بل نوې برخه لرو چې راځي موږ تاسو دغه برخې په تعریف باندې خبرې کوو. دا درس ډېر مهم درس دی. نو راځئ موږ تاسو د کنجنکشنز په اړه باندې خبرې اترې لرو. نو مخکې له دې نه چې موږ تاسو درس ته ولاړ سو، باید چې په دې باندې ځان پوه کړئ چې هر شی تاسو وایاست، خصوصا د ژبې په برخه کې، نو باید تاسو د هغه په استعمال باندې پوه شئ. مطلب دا چې تاسو وکولی شئ په روزمره خبرو کې ترېنه کار واخیستلی شئ. صحیح شو؟ نو دغه کنجنکشنز الفاظ یا کلمې دا موږ تاسو سره په جملو کې په کومو ځایونو کې مرسته کولی شي. راځئ موږ تاسو له تعریف نه زده کوو. کنجنکشنز تعریف داسې دی. ګوره، تعریف چې کله موږ تاسو د یو شي وایو، نو دا مطلب چې هغه شی موږ تاسو پیژنو په تعریف سره. تعریف ووایه چې څه شی دی، څه خدمات کولی شي. تعریف د کنجنکشنز په انګلیسي کې داسې دی: are words. Conjunctions are words which connect two words. Conjunctions کلمې دي کوم چې وصل کوي سره دوه کلمې. phrases سره وصلوي، دوه phrases clauses سره وصلوي، or sentences یا جملې سره وصلوي. and show the relation between them او ښیي موږ تاسو ته اړیکه د هغوی. صحیح شو؟ دا د انګلیسي تعریف معنا ده چې وروسته په پښتو کې هم درته تعریفوم، مکمل سر به ورباندې خلاص شي. They are used to avoid making the text sound choppy or disconnected. نو دلته موږ تاسو دا ویلې چې مطلب دغه کنجنکشنز چې دي دا موږ تاسو دې ته نه پرېږدي چې موږ ستاسو خبرې پرې سي، کټ سي، جمله ځان ته ووایو. دا موږ ستاسو جملې سره وصل کوي. صحیح شو؟ and to make the writing flow smoothly. راځئ موږ تاسو په پښتو کې دغه تعریف وایو. ګورئ، دغه تعریف چې تاسو کله زده کړلو، بیا له هغه بعد نه زه تاسو ته دغه کلمې ښیم. دا کلمې ډېرې ضروري کلمې دي، ولې چې که دغه کلمې ستاسو نه وي زده، نو ستاسو د خبرې به پرې وي. مطلب صحیح شو؟ پرې دا مطلب چې داسې طبیعتي شکل باندې به ستاسو خبرې نه وي روانې. صحیح شو؟ اوس موږ تاسو خبرې کوو، داسې یوه خبره په بله پورې تړلې خبره کوو. صحیح شو؟ نو دغه کنجنکشنز داسې الفاظ دي چې زموږ ستاسو خبرې سره وصل کوي، یو تر بله پیوند ورکوي. نښلوونکې کلمې موږ تاسو ورته ویلی شو په پښتو کې. تعریف یې داسې دی چې هغه کلمې دي چې دوه کلمې، صحیح شو، دوه کلمې عبارتونه، فقرې همدا کلاسیس ته ویل کېږي، یا جملې سره نښلوي. صحیح شو؟ دوه جملې سره نښلوي، دوه عبارات سره نښلوي، یا مطلب دوه کلاسیزه سره نښلوي. څنګه نښلوي؟ یوه جمله موږ تاسو وویلې، نورې خبرې چې کوو د دې په منځ کې ځینې الفاظ دي چې دغه ته کنجنکشنز ویل کېږي. دغه الفاظ موږ ستاسو یوه خبره په دا بله پورې نښلوي چې زموږ ستاسو خبرې روانې سي په طبیعتي ډول، په طبیعتي شکل باندې موږ تاسو خبرې وکولی سو یا ویې لیکلی سو. صحیح شو؟ او د هغوی ترمنځ اړیکه څرګندوي دا مطلب چې ښکاره کوي. صحیح شو؟ د اولې جملې او د دویمې جملې ترمنځ کوم اړیکه چې دغه جملې سره لري، صحیح شو، په مقصد کې هغه دواړه جملې سره نښلوي، او د هغوی کوم اړیکه چې ده هغه موږ تاسو ته کنجنکشن را څرګندوي. دا د دې لپاره کارېږي چې لیکنه ټوټه یا بې ربطه ښکاره نه شي. صحیح شو؟
د هره جمله زموږ ستاسو بېله بېله ښکاره نه سي. صحیح شو؟ دا سره نښلوي. او لیکنه روانه او طبیعي سي. صحیح شو؟ راځئ موږ تاسو مثالونو ته. راځو اوس اول مثال ته. I like apples and bananas. ګوره I like apples دلته که زه ووایم چې جمله مکمله ده مکملیږي. صحیح شو؟ ګوره یوه جمله مکمله سو. I like apples. زما مڼې خوښیږي یا زه مڼې خوښوم. صحیح شو؟ نو اوس که زه ووایم چې یو بل شی م ورسره خوښوم. صحیح شو؟ نو دلته بیا موږ تاسو کنجنکشنز استفاده کوو. and bananas او کیلې. صحیح شو؟ نو که چېرته موږ تاسو and نه وای استفاده کړی په دې ځای کې زموږ ستاسو جمله په طبیعي شکل او روانه به نه وه. صحیح شو؟ I like apples, bananas داسې خو موږ تاسو نسو ویلی. نو د دې لپاره چې موږ تاسو د جملې سره ونښلو او په طبیعي شکل سره راسي، صحیح جمله راسي، د دې لپاره موږ تاسو کنجنکشنز حروف یا کلمې استفاده کولی شو. دوم مثال ته راځو. It was late. It was late ناوخته شوې وه. For it was getting dark. نو د دې لپاره تیاره شوله. صحیح شو؟ چونکې تاریک شد یا په فارسي کې موږ تاسو وویلی شو چې زیرا تاریک شد. صحیح شو؟ نو دلته د for دلته په فارسي کې زیرا موږ تاسو په پښتو کې ورته ویلی شو for لپاره یا د دې لپاره چې فلان کار داسې شوی و. نو دا for کلمه دلته موږ تاسو ته کنجنکشن دی چې دوه کلمې راته وصلوي. صحیح شو؟ She doesn't play the violin or the piano. She doesn't play the violin. صحیح شو؟ هغه انجلۍ ته اشاره ده پکې. صحیح شو؟ هغه نه وایلن وهلی شي. صحیح شو؟ غږولی سي او نه هم پیانو. پیانو خو پېژنئ په ګوتو باندې چې ویل کېږي لاندې ایښي، او وایلن چې دی هغه یو قسم لرګی لکه د دمبورې په شکل باندې دی، خو دا خارجیان چې په اوږه باندې ږدي هغه ته وایلن ویل کېږي. صحیح شو؟ مطلب د دواړه چې دي د موسیقي یو ډول اسباب دي. راځو څلورم ته. He is old. He is old هغه مطلب عمر یې زیات دی یا سپین ږیری دی. صحیح شو؟ But he is strong. مګر هغه قوي دی. نو دلته دا but دوه کلمې سره یوځای کړئ. صحیح شو؟ هغه سپین ږیری دی مګر قوي دی. زموږ ستاسو خبرې روانې سولې او دوه جملې په دې کې سره وصلې سولې. He is old هغه سپین ږیری شو، دا یوه جمله. He is strong نو دلته دا موږ تاسو که چېرته بټ ورنکړو دا زموږ ستاسو جملو په طبیعي شکل باندې روانه نه راځي او صحیح نه راځي. صحیح شو؟ نو بټ ورکوو. دا بټ کلمه چې ده کنجنکشنز دی. پنځم ته راځو. You can go now. تاسو اوس تللی شئ. Or you can wait. او یا هم تاسو انتظار کولی شئ. نو دلته دا تاسو اور چې دی په سره خط باندې وینئ. صحیح شو؟ یا په پښتو کې موږ تاسو یا لرو بټ مګر نور نه نه هغه نه دغه. صحیح شو؟ فور لپاره یا زیرا یا د دې لپاره چې and او نو دغه کلمې موږ تاسو په پښتو کې لرو او دغه په انګلیسي کې لرو. راځو نور پنځه کلمې نورې درته جملې وایم چې مکمل سر مو ورباندې خلاص شي. بیا موږ تاسو د دغه کنجنکشنز په برخو باندې هم غږیږو چې برخې ډېرې مهمې دي. راتلونکی درس مه هېروئ. راځو موږ تاسو پنځه نورو جملو ته. They were tired yet cheerful. دا موږ تاسو که معنا کو دا رقم معنا کېږي چې هغوی ستړي ول تر اوسه. cheerful خوشحاله ول. صحیح شو؟ نو اوس د دې جملې مطلب څنګه راځي؟ بله معنا داسې ده چې هغوی ستړي ول خو په عین حال کې خوشحاله هم وه. صحیح شو؟ نو دا یټ دلته دا مطلب ورکوي چې عین حالت معلوموي، دوه حالت سره معلوموي. صحیح شو؟ یو خو هغوی ستړي وو، بل د دوی خوشحالي وه. نن د دوی جملو ترمنځ اړیکه وښودله او دواړه جملې سره وصل کړئ. ګوره بعد له یټ نه صرف cheerful راغلی دی. دا مطلب چې
خوشحالي او د چا او د خوښۍ احساس څرګندوي. صحیح شو. بلې جملې ته راځو. try hard سخته هڅه وکړه. so you will succeed نو تاسو به کامیاب شئ. صحیح شو. اتم ته راځو. it was hot because the sun was shining. it was hot دا ډېر ګرم و because ځکه چې یا د دې لپاره چې the sun was shining لمر و. صحیح شو. یا د لمر رڼا ورباندې وه. صحیح شو. although he was unwell he went to work. although یعنی که څه هم. صحیح شو. په پښتو کې مو تاسو لرو که څه هم. که څه هم زه غریب یم خو زړه غټ لرم. صحیح شو. نو دا که څه هم دلته دوه جملې سره په جریان کې شي. although he was unwell که څه هم هغه ښه نه و، مطلب په ښه حالت کې نه و، روغ نه و. he went to work هغه کار ته تللی. د هغه حالات هم ښه نه و. دا یوه جمله. he went to work دا دوهمه جمله. د هغه حالت ښه نه و خو بیا هم هغه تللی دی کار ته. که څه هم د هغه حالت ښه نه و بیا هم تللی دی کار ته. لسمې اخري جملې ته راځو. we won't start until you are ready. we won't start موږ به شروع نه کړو until تر هغه پورې you are ready تر څو چې ته آماده ونه اوسې یا چمتو ونه اوسې. مطلب موږ به لوبه یا هغه کار تر څو پورې شروع نه کړو تر څو پورې چې ته ریډي یا آماده ونه اوسې. نو ملګرو دا زموږ د نن ورځې درس انشاءالله چې زده کړی به مو وي. دا هغه الفاظ دي چې زموږ ستاسو په روزمره خبرو کې ډېر غټ رول لوبوي. د دې زده کول په تاسو باندې مطلب ضروري دي چې باید زده یې کړئ، ځکه چې بیا تاسو نشئ کولی جملې مو سره په یو ځای کې قرار ولري. دوه جملې او د هغوی د جملو ترمنځ پورې موږ تاسو اړیکه بغیر له دغه الفاظو نه شو ښودلی. صحیح شو. نو تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپیڅلي رب سپارم. ښه وخت ښې شېبې او راتلونکو ویډیو مه هېروئ چې د کنجنکشنز درې برخې مهمې برخې دي چې هغه موږ تاسو پکې وایو. نو ښه وخت ښه شېبې. الله مو حافظ و ناصر شه.